دا غینه بعد حدیث راوړی دی د انس بن مالک رضی الله عنه. هغه دا خبره کوي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلى لنا يوما الصلاه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر منځ کې موږ له امامتی را کړه. ثم رقي المنبر، او بیا منبر ته وختو، بیا منبر ته وختو. فاشار بيده قبل قبلة المسجد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې منبر باندې ولاړو او د جمعه ته قبلي طرف ته اشاره وکړه او دی وی چې قد اريت الان منذ صليت لكم الصلاه الجنه والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار. ما وسوي وس پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه قبلي ته دي وی ما وس دې ټیم کې چې تاسو له مونږ درکو نو ماته اوخوې شو جنت او جهنم د دې دیوال په دې مخه کې. فلم ارك اليوم في الخير والشر، نو ما د نن ورځې په شان خیر او شر نه دی لیدلی، ځکه چې جنت یې ولیدو او هلته جهنم یې ولیدو. فلم ارك اليوم في الخير والشر، او بیا وی نن ورځ په شان ورځ ما نه لیدلی په خیر او په شر کې. سوال دلته زړه ته راځي، سوال زړه ته راځي. هغه څه سوال دی؟ دا خدای چې لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد، هغه د سوال کو نه دغه تاسو ما ته په بل ځای روان شو. سوال دا دی دغه تاسو د حدیث خو شاکه وسګرځي چې ولي جنت ولید او ولي جنت، دا سوال نه دی. سوال دا چې امام بخاری خو باب تړلی دی درمیان روي کوي، باب تړلی عمل باندې همیشواله کوي. دا حدیثونه د دې دغه سره څه کار دی؟ دغه خدای چې پیغمبر موږ کو په منځ کې وته الله جنت او جهنم خو په دیوال کې قبله کې، دې دغه سره څه کار دی؟ نه د زړه د نرمېدو خبره خو دلته باب څه دی؟ کی دې شي دا جواب؟ د دې جواب دا دی چې امام بخاری رحم الله دا روایت دلته دې لپاره راوړی چې درمیان روي اختیارول او عمل باندې همیشواله کول، عمل باندې همیشواله کول دا ال کیږي چې د انسان په ژړه کې دایي یقیني چې جنت ومشته او جهنم ومشته، نو ته په عمل باندې همیشواله وکړي. اوس پوره رسېدلی دې مسلو دپاره غټ سر والا کس پکار دی، خو غټ سر هسې نه چې د دماغونه خالي، غټ سر چې دماغ پکې هغه سړی دې مسلو له پکار دی. معنی دا ده امام بخاری ته وی عمل څه کوه؟ همیشه کوه. خنوز دا عمل همیشه کول سدي خبره خو پکار دي چې تا په جذبه کې راوړي او تعالی د قدر کې مخې ته دی بوزي، زور د باندې راشي وی زور به باندې دا خبر راوړي یاد ساتي چې په آخرت کې یا جنت ته یا جهنم. چې کله دا خبره ستا مخې ته چې جنت ته او جهنم دی، نو بیا به ته په عمل کې څه کې؟ همیشواله وکې، کوشش وکې، مهنت وکې. بل فائدې د حدیث نه دا مروته چې موږ په دې طریقې سره کوا اے مسلمانه لکه جنت او جهنم چې مخامخ نه. اوس کوم سړی چې منځ باندې ولاړی او دې ولاړی لکه دې چې جنت او جهنم نه د منځ کیفیت بسنګ څومره خوږ موږ به ده، څومره ښکلی مونځ به یې دې کس چې هغه د داسې ځان ته د مخامخ کړي دی چې دې دیوال کې ما ته جنت وښکاري او جهنم وښکاري، هر څه ځان ته مخامخ کړي. نو د مونځ به څنګه یو مونځ نن سبا چې را خلک کوي معمولي کړس کړوس ورچا کولاو کو بند کو او د ذهن منځ کې اخوا دې خوا لاړ شي، او یا د کاروبار سوچ او یا د بچو سوچ او یا د ښځې سوچ، او یو هغه دی چې منځ کې ولاړ دی او داسې کیفیت یې جوړ کړی دی لکه جنت او جهنم چې ده ته
دته په دیوال کې مخامخ د کده ښکاري دی به څومره ښکلی لمونځ کوي دا فایده دی حدیث نه راووته